له تورخم څخه ډیر بد خبر. افغان ناروغان دې غاړې ته کمیشنکاران او بلې غاړې پاکستاني پولیس راڅخه پیسې غواړي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. د تورخم له لارې پاکستان ته یو شمېر تلونکي افغان ناروغان وایي د کرښې دې غاړې ترې کمیشنکاران او بلې غاړې ته پاکستاني پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان ځورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت د درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی او د سرطاني ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستاني پولیس ترې پیسې واخیستې. هغه وویل ما ځان سره یوازې د لارې کرایه او درملو پیسې راخیستې وې، خو لاره کې پیسې اخیستل کیږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم 1 روپۍ هم را سره نه وه، نه د معایناتو نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی چې کله چې له کرښې واوړي پیسې اخیستل کیږي. دغه شان د کابل اوسیدونکی علي ارانفر چې په خبره یې له تیرو 2 کلونو راهیسې خپله میرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي د تورخم په دروازه کې ستونزې بیخي ډېرې دي. د ناروغانو لپاره هلته د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته ناروغان دروي. ځینې خلک بیا له ناروغانو څخه په دې نوم چې موږ ته خواته اړوو پیسې اخلي. له کرښې هغاړې د پاکستان پولیس هم له ناروغانو پیسې اخلي. دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.